د افغانستان د کرکټ مینوالو د لپاره ډیر ښه اپډیټونه را روان دي، لکه څنګه د آیلند سیریز را روان دی د افغانستان سره. دغه نه پس یو بل سیریز هم افغانستان کرکټ ټیم لري چې دغه اعلان وسه پورې کرکټ بورډ نه دی کړی، خو را روان وخت کې به ان شاء الله دا افیشل کې دغه نه مخکې زه تاسو ته دغه شی معلومات درکوم چې افغانستان درې شل اوريزي لوبي د هند سره لري د سپتمبر په میاشت کې چې 14 سپتمبر نه به دا اوله لوبه سٹارټیږي او دغه هوسټینګ رائټ چې دی د افغانستان کرکټ بورډ کوي. دلی کې به دا لوبي کېږي. دا سیریز چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره دی، خو کڅه په اماراتو کې دا لګ مسلې مسائل زیات روان دي. دغه د وجنال ته اماراتو کې دا لوبي نشي کېدای، خو په دلی کې به دا لوبي کېږي او د هوسټینګ رائټ د افغانستان کرکټ بورډ سره به دغه درې شل اوريزو لوبو وي. نو ډیره ښه خبره ده چې افغانستان کرکټ بورډ ډیر زیات نه زیات کرکټ افغانستان کرکټ ټیم ته رسوي او مینوالو ته رسوي او داسې سیریزونه موږ اعلانونه. ډیره ښه خبره ده د کرکټ لپاره او د کرکټ مینوالو لپاره. نو شل اوريزو لوبو کې په کار ده چې افغانستان کرکټ ډیر ښه ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړي. د سپتمبر میاشت دومره لري نه ده، دغه میاشت نه پس چې د آیلند سیریز به ختم شي، دغه نه پس ډایرکټ بیا سپتمبر میاشت دالته به بیا شل اوريزي لوبې هم شروع شي. نو کرکټ لپاره ښه خبرو چې ما تاسو ته معلومات درکو. خپل رائے په کمنټ سیکشن کې را سره شیر کړئ او چینل هم د سره سبسکرایب کړئ.